موږ چې زو پروګرام چې کله په کلی کې هم کاتو او دغه وجه نه موږ خپلم کاتو خو ویل میناوال نظر ډېر زیات خوشحالي میناوال ویل چې دا کې نشته میناوال بھرپور سپورټ مرګري مې وو خو بس مرګري هم داسې چې بزنه وخت کې دوه درو کاسو شوټي غوښه کړی و دا پروګرام اسی سنگل دی شو که نور وجرا خو سٹارټ وی تشمیه مبارک شه الله خوشحال کا بس ورا چې لګي استرګو کې مې درد مرد وو مو سره واچوا صحیح ای او میناوالو ته چې خیر نشي دی به څه کوم نه زه دوه خوشاله خو یې چې ملک اوس داسې چې راجماسي به مسر روان دی نو ول ما ته پرې نه ما نشو اغستای چې کله دای خپل وزریو کې تاسو یو پیژنو چې دا میناوالو ته چرچا کوي ته وګو خپل خبرې وته او کی خندا خبرې وته او کی نور هغه ته او کی موږ سره ټاپک مر روان دی ټاپک مو په دا باندې دی موضوع چې په خواوند او په خزا د خواوند او خزي مثال داسې دی لکه بکور کی بجلی ای چې خزوی لکه بکور کی بجلی حاضر رڼاوي کا بیا داسې خزوی چې کور نه جوړي نو بکور کې داسې شو بیا بجلی لکه شاړ بجلی چې کم زله بټن واه او لړ سیزي چې بیا کم زله بټن واه جړاس کوي نو په دا باندې موږ ټاپک دی ان شاء الله په خواوند په خزا باندې موږ ټاپک دی چې دواړه داسې لکه بجلی کا صحیح پیټنګو بجلی راغلی وسه برابر نو ګونه کول دی شي بیا په یوه یو کې غرغلا دا مشرانو والا ګمار والی کراغلا نو دا څه شول کا شټي بجلی نو په دا باندې ټاپک دی راجو ماسه پر روان دی راغی راجو ماسه السلام علیکم راجو ماسه خراغله السلام علیکم بس کار روان دی او قدیم چاپ سے ولا ګل ان شاء الله چای تیار کی قدیم د خدمت گئی السلام علیکم ناظرین زه راج محمد او تاسو کوسو د اجرا شو نن چې کا ټاپک کومه ولا ملک صاحب ډېر سلسله خېسته خو په دا کې واسه لازم تاسو به شاخلو کمنټس په ذریعہ اس ام ایس په ذریعہ کال په ذریعہ کال په نمبر لیکو 0303 83 84 86 2 په باندې کال کولای شو که پاکستان له څوک بهر وي 00 بهر نو دوا هو بیا راځو په 303 83 84 86 2 نو نن چې کوم ټاپک د ملک صاحب ډېر خوندور ټاپک دی خزو باندې پاغه خزو باندې ټاپک دی چې کوم مهنت په کور کې داسې ګرځي خاوند خیال لګي ټیسن پکې دی او چې کله بهار وځي بهار ارمان دی که مړی شوی وي دو داسې ځان سینګار کړي لکه خپل واده وي هغه قاسم دی خدا چې کنه دا چې برابر نه وي نو خاوند په توان سي وي بالکل ای دا خاوند توان د مهربانیو کیاره او خزانه خاوند توان د ما کوي او بل په ما یو پوسټ کتلو مې یو وخت ور په مخ باندې هغه سوچ کوي پاسو سره کلیو چې بچو فیسونه دوله بشتا غوړیم نشتا او کور کلیاب را خوشی او ډیر شی سوچونه کوي خزه ته پاس لیکلي خزه وتا کسي بل بیا کسه بل خزه په سوچ کې تل دا فکر ورټول نه سخت کار کوم دی دا کور چې ورول شوی به باندې کمړې خوشاول دو چې خزه فکر یې کوي که خبرې ولدو هم دا یې سوچوي خو پروګرام کې نورم خندا شو راغاړو موږ چې کوم خاص ګیسټ دی مستر نواب کورکورې تاسو مهرباني او ټولو کې برو کې راځي تاسو بالکل نو الګ صاحب ټولو شکر تاسو مخکې پروګرام ولادي ډېر پخ کړو خاص کر چاکو سولې له بوکري واغه جوړه تا کړو او دا چینل کوم ټاپک دی په هغه خزو باندې چې کور کې ملت ټیسن پکې وي او چې کله بهر بل شوی وي نو ځان داسې سیګار کې ته چې کښتا سردی دوباره ژوند شو اته ورته د څه له اوسه دې باره کې دا امکان چې دا ملک صاحب وخت ډېره خبره وکړه چې میړونو له توان ماویر کوو ډېره سخته ګراني ده ډېر سختي ګټلی شي ډېره سختي ما اوس په ټوله ورځ کې 800 روپۍ نه دي کړي که نه او څومره سخت وخت دی او توړه په 3000 روپۍ ده خو داسې خلک شته دی چې یوه توړه یې 3 ورځې کېږي نو هغه یې څه کوي نو تاسو ټولو خویندو میندو ته دا خواست دی ما بلکې ټول ټیم
چې ډېر خرچې بزول خرچې ډېرې کمې کوو بس مې کوو دا وی تاسو احسان په میړو ملک صاحب چای آیا قدیر راورسې چې او مړه قدیر چې ته اجرا کې نه وې کنه اجرا ډېر پیکا پیکال د شي خدمت پتا باندې ختم دو الحمدلله مونږ ډېر فکر کوي شکر دا قدیر به مونږ په اجرا کې خدمت کوي منډه وي تړه وي دا چې نوي مونږ ډېر به سورو قدیر مونږ جلا کیاس لکه لانټر لانټر چلوي بارا لغه کوټه وهي هر څه ګاډر مثال ابلیک تیر مثال ملک صاحب اوس را مپلی ډېر ښه شهزاده نه څه وجه دو شهزاده چې چېرته باز وي هلته چتي وخت نشي تېرولی ګډ دغه وجه دا وخت نشي تېرولی عابد لیکلی السلام علیکم جی وعلیکم السلام عبدالله بن اول تم ویلکم چې تاسو ډرامه جوړه کړې وه چې پلی نیم جوب یا تا یادونه پراته دي تا یادونه په مباشر ټي په دا وجه باندې ترام غوړې الله خوشحال کا عبدالله لیکلی ډېر وخت بعد جی بیګا خو شیر محمد صاحب په مدرسه کې جلسه وه تاسو ورغلي وو جی او کنه بالکل مونږ ورغلي وو مونږ پکې یوه ګنټه مکمل ویډیو وکړه او ته سبا په مباشر ټي وي په یوټیوب کې کسې باقي چې کوم ګیسټ راوخته او ډېر زبردست حافظ قرآن باندې خبرې وکړې چې مونږ بیخي دغه دریاله وخت کلو دومره زبردست خبرې په یخ کې چې کوم خلکو له دستربندي کې ټول راوستي پکې 71 عالمان او 60 حافظ قرآن نو هغه مونږ عالمان ته مونږ سلوټ کړه او لاله مو ته سلوټ کوو ملک صاحب دا لیبان خدا سي چې د علاقې سترګې د سړي سترګې وي ځکه چې پرون یې خبره وکړه ډراکولې وړه ټول کې موجود وو بالکل چې د قرآن چې څوک حافظ جوړ کړي قرآن نو مور پر یې لاس کاسا دا قرآن حافظ مور پر خو قاسم دي خو لاس استاد هم کې راځي مرګري کې راځي دا جنت لډارې بوي شي ډاکټر چې جوړ کې پیسې ولې ګټي بل څه کې دکاندار ته جوړ کې پیسې ولې ګټي او چې کاری دې جوړ کې جنت ولې ګټي دا خبره هغه ځای چې تا دا خبره لګي چې په کوم ځای کې مونږ دغه ضرورت به شته کې نه مالک صاحب واپس ورته خپل ټاپک راځو دا صاحب ته له موږ په خپل په بیره کوشش موږ دا حاجی چې تا په ژوندۍ کې څنګه خځه خوخي چې تا لا کراشي او تا خدمت وکړي نه سوال باندې پوه نشم ته بیا وایې دا نو په چې تا ځکه څنګه وي چې ما کور ولای بارګی شي دا سوي چې میړو خو په کومه طریقه سره خپل ژوند تیرږي هغه طریقه وته وغواړه هغه طریقه دا ناظرینو چې خزه خاوند خبرې ووري او خاوند خزه خبره کا جایز خبره ای وي ای خزه نو بهشکه منل یې پکار دی او کا جایز نه وی کنه نو باس خپلای مخ ته اړول په غوګونه په کړهول پکار دی خزه خبره ای خزه به خبره واورا د لیو فلان مور کا پروګرام کشي نو موږ ودیو چې خیر د موږ په اړه کا په جذباتو کې پوه نه شولو نه صحیح خبره مې وکړه صحیح وکړه ته زور به ګټلی او پینځه پرموشن ایډنټ به پورا کیږي خامخا نه وي اوس خلکو ځه یو جوړه خزي یو جوړه اوس په 8000 او 50000 نو 8000 روپۍ ته په څورج کې غاټي د کوم ځای نه پورا کیږي میاش به شي ګټل میاش کې نشي ګټل دا څه ور دی نو خبره وګم چې موږ یې مرګره وو هغه له شو اتله مې کور راتلی ها رمازه تو چې ماده کې دغه خپل یې چې په ما درګه خپل خزان پیژنده صحیح چې ما چې ویل کې دا څوک او چې کور راغله کله یې سر تړلې و کله یې په خامې خوږیږي نو دا خبره مونږ کوو چې څنګه په واده کې صحیح کازور دی ویو کنه دې راځيږي دا چې خاوند هم ځخ خپل کول پکار دي فوقسات ساتل پکار دي بل خبره ده چې خاوند کمی روپې دې څخه امانت غوي مهرباني ده وکړئ واخذا صحیح دا واپسې اره واخذا هغه خيو اره واخذا دا به بزوله مالګه ډېر سختیا غټل شي ډېر به سختیا غټل شي که هر څنګه ویب کنه او چې تاسو به بزوله خرچي شروع کو به بزوله خرچي نو خاوند وې اغلام کوي خاوند وې دروغ وي خاوند ته تکلیف هم وي بالکل یې مې دیو بیماری ټینشن هم ته وي نو موږ دا یو دا باید ګولې کاته شو دا وګورئ دا راغلی چې دا راوغله نو دا چې وګورئ چې مهرباني وکړو شهزاده صاحب رانغی راوا درېږي کړه مهرباني دا وکړو چې درو په داسې وګڼو داسې وګڼو لکه خپل بدن وینا به بزولې مال کاوه شهزاده رنګ هم یاره نو څه دا کې څه وي تا پسې مو ورته ډېر مال دا
یا واصل میسج کړی اول وعلیکم سلام وعلیکم سلام ابي چک باغ واسه وعلیکم دا سلام وام ته وایي چې زه خپل جناب شي خزه سم ډاري خزینا نه خزی هر سړی بالکل خبره یې منی خو جایز خبره یې وای شوی جایز خبره کا چې جوړاو کا جوړا خو جایز راسي جا جایز نه دی اوس یا و جوړی وی خزی نو پکار دی چې نور نه کوي نه څنګه یو کی چې وړو کې اخته تیر شي دوه لږ یو غوښ ستر اخته چې یو واده خو روان وی کنه یو واده لاس جوړې کوي نو لاس نه چې په شلو نه یې په ورړای او بیا چې پلانګي پر سپیک درا راغلي مولوی په ورغلي او بیا په وګړي څلور شي راغلي خو ورګي سیزن لا دی وایګا کاټن په اته ځام کېږي په دوله ځام کېږي په شپړه ځام کېږي صحیح خبره یو شپه بوړي وګا یو شپه بوجي مې وګا درې شپې دې جوړې شپې دي بلکې الله بیا وګا ته دا جوړاوږي چې په 500 روپے کېږي واده راځه ما سي په 500 راوشي ویش په استعمال کې اندورې راغړي کې دا به بزرین نشو دا خبره دا په کې راځي په اسراف کې راځي دا بارش ګولام کې کراتی سپین دي جوړوي په کې صحیح جوړه پړک پړک والا پړک پړک چې زړه راکا باندې چې تا په ستر کې وځي چې ما تکل چي دا وایي نه چوي دا صحیح خبره ده اکل نه راځي نو مو ویلما راغلو مو او ته خواش کوو ګورا ځان نه شرمانی خو ساتور ما جوړاو بس کېده سړیا السلام علیکم ملک صاحب بازار شنده لگا غو مصروفیات و رام ټاپک هاي خیر راغلو اوس خو لاس ملاو نکړو ما په خیر راځم اولی د سندرو دې د سره بیا بازار څنګه په سره شو کیمرامین سه په خیرونو جوړ تګړه خیر دا بلو چې ته یې بوغله جلس کېږي دا بلو چې خپل جلس کېږي ټول لريږي تکا کېږي ما چې هغه بل ورته ما چې خبره باغه باندې واشه دا چا ته و شوټل نه ته نو خو نه وینه په جن کې اجنبي ما تعالی ته ټاپک په باندې چې خزه مېړه خیال وساتي مېړه خزه خیال وساتي به پزولي جنت دای کوي نه یای کوي په باندې ټاپک دی نو اوسه براغله په باندې ډېر خو ټاپک راوړای او په باندې ټول سره غني وو صحیح بل پرنيار کې راتم ته خبره په خلا او چا شلو روپو شهر راغلی دا په اجرا کې وای نو ما ته خو شي ته وانه کسه شلو روپو غڅوک چا لګر کې دا مې ولا شلو په ورګړې ما چې نه په اجرا سم وړوي خیو سر دومره وګت سړای کنه چې بونس وته خوي ما چې شلو به شي یخ پیر کې ولا مړه ما چې ته شي ویشل مړه ما شکر دې دا څه ډېر دي خاله څوک مشوره ده کاګیر شي وی کنه شي کمایم نشته بیرسته کنه عبد الله لیکلی زد ستر باندې کې ووم جی بالکل وی خو مو په نظر راغله ملک صاحب چای ډېر زبردست کبیره مړه زټینګ ساجد لیکلی چې سلام د سخی په ټاپک باندې ولته مې په ګول او سخی سلام د سخی په خپلو خبرو ولې لټنګي ګډه زبردست خبره شورشي عزت منشي مو تاسو پر خبرې کوو ها هي کنه اوس څومره کمای وشي دای نشته ماجر روان دی راځو ټاپک طرف ته راځو څه خبره کوم چې شي مګو دا په یو خزو په دې ټاپک دی چې کم بیړه ته ټیشن پکیره جوړه کی ځاله او بهر چې بری راځي څوک پیژنې نه لکه خپل وادي وي چې وی ټیسن پکیره څه ځنه نه نشته ګوره ما دا ته چې ما مرګره مخکې خبرو وکړم اوس وکم وګله دا ویلا کې راشه وکړو ما په دغه مخکې ور ولګو بلکې اجرا پروګرام کې داسې موبایل اټین کا او ټوکلی دی ما په دغه باندې خبرو وکړم دا اجرا پروګرام کې دا کار دی ولا کا خدای خاصو تشمیت څه چل چلان دی وګه ولا ما چې دا دا زدم خې مړه دا جلس کې دوه ماشاءالله تشمو سره فخ پاره تشمی خو پرېغه خو یمرنا باد یو وړه سړی خبرې وکړو کنه مړه ادب دا باندې اوس رڼا واچو په دغه باندې واچو کې دلیا په باندې رڼا واچو په زول لګي حال بھی کوشش کوي ورا خځه ها دو حق ہے دولوے کوي دولوے کا پیغام کوي صحیح دولوے سمون نومړي ضرورت مطابق
او ما خبره ضرورت مو ځان قرضدار کې او ځان په دوسي وړه ځان نواب وی چې نن مې 800 روپۍ کړي 800 روپۍ او څنګه پر پوښتنه شوی دیاړي مزدوري زه کوم مقامونه پورا کوم او کومه چانډي ولا یو سر سامان سره الګ الګ مالټه ورکه کا مړه چې ګوډه ورکا چې مالټه څنګه ورکوي نو ورکه کوي بس شیشتانه سباري عزت دبر کور کې چکاوس شم اوس د لاندې یو دکاندار وو یو او بل ول مولا راغی نو یو وته ویل کنه یې چې قسم دې چې داسې وخت باندې خلای چې توړه نشم هغه چې په داړو یا خلم ته کې څه ویایي بالکل وخت څنګه یار ټیکارو ته نواب چې جوړ نشي خلک نه تیار ټیکارو ته نو بس الله خیر غوړو دا خبره هم موږ ټیکارو هغه راغلو چې خرچه شیر سات صاحب راغلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو ملګرو وعلیکم السلام ګل سات صاحب په خیر اله تاسو د وجرا پروګرام کې هر کله وایو ابوک صاحب وجرا کې شہزادہ حقیر صاحب ملک شاکر جان صاحب نواب پور ابن بطوطہ صاحب راج محمد صاحب خاغلی کلی ابو کیس والی کلی د ښځه سره ښه سلوک کول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي او د ښځې حقوق پوره کول شریعت مطابق ضروری دي نو ته الحمدلله دین اسلام هره خبره واضح کړې ده ډېره شکریه موږ د خبره کوو تا خبره سمو کېږي خو نن سبا چې کومې ویل کې راوځي کېږي یو غلا په ذهن کې یاد دا چولې سخی صاحب کور له تاسو کې چولې وي چې پهلا به بل چا پړې کو کوي چې ډبل بیل په ځای کې پیرا صحیح خبر لا څو کړه بل څه تاسو په ځای ته خاصه بوک پاس کول راس څوک خو او ته ویل چې اول به بل کېړې په خو کوي په بلاش په باندې چلا شاید تا غلام شي تابع شي څه څه چمالي خزا به شي ټیک ټاک غلام شي لکه چې مړ غلام کړو ته غلام خزا شوې صحیح خبره ده دا پوینټ خبره ده دا پوینټ خبره ده بیړه بادشاہ کا چې ته ملکه شي دا صحیح خبره دا خزه نه پیږي چې پیدا کړم بیړه له بادشاہ جوړه په خپل ملکه وای بیړه له غلام جوړ دا باندې شو بادشاہ ودا چې خو یو کوشي چې څوک خطر لري کې دا جنډا لاندې وګینی وداري او چې څوک نه ډړل کې دا جنډا لاندې وداري او چې ډېر داسې شول نواب صاحب چې بس لړل یو سړی غایوا جنډا لاندې وو چاډارونه خلکو دې بختنه وکړي چې په مونږ کې خو پړاوان دی وې تا وی چې دلته سره یو د څنګه چل دی ته څنګه تا او 15000 اول دی تل تا ویلوړي شمو ته خزي ویلو چې تا جنډا لاندې ونه درېږي خیر ګم نشتا هم دې ډارې دا وې بیړ خبره وګورئ دا چې خلکو چې موږ چې تاسو سره دی زه نه خړاړېږي په جایزو خبرو صحیح کا پدام ته ډارېږي چې په فضل خرچي ما کاوه په ډول ته ډارېږي بواره چې ډېر زیاتې کې د هر شي سره زه چې اوس ما سره ویلي وځو کې ورته و چې خبر نه موجوده شي ولا شي ولې مش بلا مې ولې مې ورزله مې په یو لږ جوړه غسته وخته یا خلې وګور دی ورو لا دای لا کروز جوړه دای جوړې جوړه دای جان جوړه دای ولې به جوړه الکه مړه خو څه په بینک نه او یو بل جوړه پرې کوا چې پیدا ځلې مور لاړ شو نه ویل راشي بیا یې به بل جوړه وکړه هم تل راغلی راشي نو کې واشه نه نو راځو پرې چې په ناجایز په خلی مړه استعمالي غوڼه او باکس ډاک وي باکس د ګلو ماریم ستړي کړي باکس هم ډاک وي نو په خبره کولې درې پسال ماریم دا یو زنانه وای بو شمال وای ما کړه زه کو سو خزه سټ بډاکته واپس سټ کې راکړي کړي دا باندې رشمه زه دې کنه ورس خلاصو کوم رسول درته زړو خلکو صندوقونه وی لالا عبدالسلام لیکلی السلام علیکم صرف قدیر سلام لول نه ترنا سلام یو طرف سلام باندې موږ به جنو چې قدر به موږ ټول طرف په پتا سلام موږ ټول طرف په پتا سلام موږ ټول طرف په پتا سلام ځکه چې موږ پتا شي چې موږ طالب جوړ به موږ ته کې فرق څه پاتې شو موږ به چلو هر شپه موږ پروګرام کې څه موږ دا وځه به جنو سلام ډېر زبردست کس سید عارف لیکلی سلام د قطر لا ټول ته وعلیکم السلام وعلیکم سلامونه ته مونږ رخمینه والي جنما قطر واغسته شي موږ لګا دستي لګا ټول شمس خري دستي کدیره باندې ډبل بخ کړی سلام جی څنګه یو ولې شاپ کې نشتا ولې شاپ یې سره
ګولې شاه په کوم پروګرام کې راځي پتا کې نشته ګډي سره کم یو کوشش نه پتا کې کم دی په نور کې کم وو چې نشته کې ډېر ښه دا کې مخزه مړه موږ خبره کوي دا راتو کې مرساسي نه کیږي دانش راغلو او السلام علیکم رحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام دانش نو سید او یو امید لرم چې راو جوړ به نن ورځ ټاپک څه دی راج خان نن ټاپک دا څه ټاپک دا چې ته په کې ساده شاګسته زکات چې په یو خو ټاپک دی چې کوم په کور کې مهنت ټیشن پکې وي او بهر چې بل مزو خرچي کوي بهر چې بل لچم زړه داسې جوړ کې لګا و داس پي وي دا سیدا دا کې مو مرګره راجما سه مو مرګره وو وزرانه یې بوتله وادو او جوړې کولې چې لوړو او ګاډي کې سواره کړه بچور سه چې دای نوستو نو برکې واړولې صحیح اوش به ډرایوینګ چې کولو ډرایور چې ودا وکړل د سپیو برکې راوچولې صحیح اورا بس لوړو واسه چې مجبوری و سختی و بس لوړو سودا یو غړې هم قیمته پټونه کول چې په بازار کې روانه وي مخ بیا خړې و چې خوند و داسې وکړل به مړه خو چې رسواري ډېر روان شو د رینګ روډ باندې چې کله روان شو دی هغه صدر نه روانو پلار باندې بس په مخ کې د مانس کې بریک وړو چې وړو کاغه ودرو چې څه وشو شناس خو چې بریک مو ورنو یویني برکه راوسته او بل نه راوسته او بل نه څور نه راوسته او بس مخ یې ځان سره کې وي شي ته څه کوي چې نه پکاريږي بس یو ډرایوري هم کولای یو راغستاله کا پر خړه بریک دی پک بیا پک په شروع باندې او برکې چې د خور شي دا څه وکړ شي دا مې داسې وکړ چې تاسو خو ما نه پرده کو خلکو نه پېنه کوم چې زه ته وګسم ما نه پرده ورکه مخ پړګي بس هیڅ چې ما پرده ورکړ شي او تاسو ورکړ شي شو دې سره ورکړو نو داسې زړه نامشتا پرده چې کاوه چې نه کاوه خو دې څه لګای پرده خو جایز ته ای خو دې څه لګای جایز نه فرض ده پرده فرض ده حیا ده کنه او حیا فرض ده عبدالسلام لیکلی قدیر هم ویډیو کې راولو کنه غریب کې برابر ده لوګو ته څه نه یو خو نه پیژنې قدیر ته خپل स्टार्ट کې ته یوټیوب ته موږ نو سو دوادري کې قدیر په سٹارټ کې لاس و 15 منټه ته لیټ راغلی سلام سے قدیر په سټ کا دل راشه نه غلطه می پراته ده اوس په نه کې ابا بس اوس څنګه شو راشه کوم دراشه دا غوډه دا وایسونه مو کسره دا هغه لیکلی ساجد لیکلی سخیله په کار وراغو نه مړه څه خبره ده موږ دوه خاندل څه به راغله موږ خپل مرګره موږ خپل مرګره څه به پر کیږو اې کنه صحیح نو په کاله په کې چا سر کی دوی ماده کوي یاره نیت خو مې څنګه ورته او چې واس مې وای مړ شکل به ترې شوی دی اسلام اجازه تر کې اسلام مراد اجازه ورکړه دا په خپل نه ټیک موږ کې څه فرق دی چې موږ نه یو ټیک مړه د شي ورسې دی کنه نه فرق یې کوم خبره وره چې خزه حقوق وو پورا کولای شي دا فرق نه چې نشي پورا کولای یو اټا څنګه بلا خولي څنګه پورا کوي بیا ټول انسانان یو دا ګوره سلمان خو ساتور راځي ګرځي او بل دا په ګرځي څنګه پورا کوي یم خو خبرې هم دادي اوجرا اوجرا دا خبرې چې حقوقي پورا کولای شي خو ټیک نو او چې حقوقي پورا کولای شي پیسې سره ورګه دا اوس صبر وکړه ته په خاله کې دی نه مړه ته په خاله کې اوس تاسو پکې نه خطر په خطر خو ما ما کې خلونو نه کړو دا دا دنه کې ته ورو خو نه دی ور خوان یې رکو در باندې هغه پورا شي بس هغه نو کې په غریبې کې اورګه بشو مشه ودل دا سړی خراب شوی دی میرا باندې دا مو په طریقه دا وټاړو دا مو شوي تړو نه تړو یې ما دا چې اخلاق سره وګو چې ځان ته بیا رماین کو دا خراب شوی سره نو ګول احمد علي ته خو خاص چې بل غره خراب شوی کنه نه تاسو شینه ولا چې پانی رو ډبو پورې تړلی وو شاته چې مسلکت وی لکه ما او چې بس ګور باندې شي نه شي کنه چې سر پدې بغلی باندې باپی نه پوښتنه نه پوښتنه نه رسمه وای نه ورګه دا وځاو وجرا ګورا وجرا کې خبرې کوي وځاو دا په دا نه موضوع وځاو تا په نظر کې فرق دی دا څه دې شو اوس څنګه دی شکل نه چې زړه وانه سی واه
نګیشور سلطان یادوا ماړه کې یو شعر سلطان تاسو یو همداسې مخ یو خزغي دا شی یو څنګه شراغلی کله ټاپ خپل روان دی جاری ساتل موږ دا خلک به غب لا خاص نو خو ته وانه غلی کمنټ څه غواړي دې وانه غلی عبد الله افریدی لیکلی سلام الله جی څنګه یو وعلیکم سلام نواز خاندان راغلی ډېر ښه او سید عارف لیکلی سلام د قطر لا ټول وتا وعلیکم السلام سلام بخیر ها نو موږ ټاپک هم دا خبره باندې وو او مال ته چارس دی صاحب چی پکور پرې خبره دا خبره وو چې پروګرام ما سستا و مرګري پتا مې او باندې هغه خبره جاری ساته ټاپک خبره کوه ټاپک خبره پکارو چې ته وګی به څم سره ویډیو زه په کوزو په بارم نه هغه باندې بازار کې تا ویل مونږ دا خبره کوله په ټاپک اوس واوره د خزي او د خاوند خبره وا د خزي مثال داسې دی لکه بجلی په کور کې صحیح بجلی وی لډونه لګېږي یو خپل کور د شي کا خاطر وي خپل او چې خپل د شي نو مطلب دی چې کور کې خزه ټیک وي مثال یې بجلی دی کا په کور کې خزه خراب شو مثال یې شړ بجلی دی چې بټول ټاک ورکوي لړ سيزي نو موږ دا یو کای چا دا جوان له غړ وړي مهرباني وګه خزه حق خزه دی چې خاون سره چې څه ته وی چې دا وی خو چې دوته خپګان جوړ نه کی نه توانو کی نه په کور کې نه یو کی دې سره غټ اثر پریوزي خزه او خاون چې سره بګړاو وي دې غټ اثر په بچو پریوزي صحیح خبره ده چې دوسرا جوړ وي او انډیوالي وي او توان دوار سره یو بل باندې روان وي جهان دا پیسې وګړه دا به وګړه دا مې سبزی لا پرې دا مې غوړه پرې خو دوی بیا کوشش وکړي چې ولا 100 روپے بچت کی صحیح بالکل بالکل دغه چې داسې خلکو وی جوړې مور دي لکه نواب سے مونږ داسې بل چې 1500 لګيږي نو سرګور صاحب ولګي څه ورنده ولګي 50 ته جمع کوي صحیح د سره واخلا 50 ته جمع کوي ها دغه نه میاشتې چې اوس 50 به جمع کوي 1500 روپے شوي هغه باندې کبه یونس ابو خیرون صحیح کوي جوړو هیڅ خبره نه درواغ ته هغه دی چې راوړه وزیر لګم حساب یې خوان نه کوي ملک صاحب داسې حالات دي کله چې خزو لا قرباني ورکول په کار دي ځکه چې په بیرونو باندې لا په خواندانو باندې ډېر زیات پریشر دی بیا هغه سکول پیسې لوي ماشومانو کا کور سبزي وي کډوړې وي نن سبا چې کور لا تر وزاله داسې چې په 1500 بازار کې بلګې دي بالکل خلک مثال به راکړو یا چې علاوه دونه چې نه علاوه ټاکا ټوکا ماشومان لا چې خلک او شودره خلک 700 ګراتي نو خبره وردا باندې چې ټاپک پمدا باندې شو چې مهرباني وکړي خزه او خاوند سره خپل وخت تیر کی بهشکه او سوچ او فکر وکړي چې اسلام هم د اجازه ورکوي خدای یا چې خاوند ما حق شته چې دوه تنور وچای ته دا دیواغه وګا تنور سیستم ته لرګي وړکا خو بیا لاسته وی کنه چې کوم کار کولو مخلوق صاحب راغله کتل السلام علیکم راجو دا پکې شوق شو او علیکم السلام مخلوق صاحب دا موږ داسې چې لکه په پروګرام کې ریډ کی هډی چې دا وی پروګرام سره چار چاند وي دا موږ لکه کبر سر بشا هر چا سین پورتا موږ سره وا کور ابل بټوتا صحیح ډیر مننه تاسو چې موږ د پښتو سندري اردو یو ته ورته مو څه خبره وکړه چې په بل شپه باندې سبلې اخی دا سبلې ما کو دا شرګم دی دا خم نه دی دا بدعت دی دا اسی مخکینه خبرې دا چټي خبرې دا ما کو ورا چې واده وشي نوی خلکو ته یو ځړې خاصم دي غوړه چې کم دي سا ویل شوی دا ټیک شي نوی خلک دا نشته خخ وړای اسلامي طریقه باندې مونږ اولي واده کوو واده نه بعد په اسلامي طریقه ژوند تیرو یو سړی واده کړو عالم وو عالم یې کړی و چې کړی و هغه د ویل غاړې مې دوه چې څه پاره دی چې مو ته سره کوم ژوند تیرو نو ته اسلام لاندې اوسره وخت تیرو چې بالکل اسلام لاندې خود څه تیرو خو ویل چې نه پلان خدمت را باندې شته او نه مور خدمت را باندې شته خاوند ته چې بالکل چې څنګه ویم دغه سیدو نه مشتره باندې خاوند پلان و د مور هغه حق نشته ما ویل هغه شی خو اسلام لاندې خو وخت تیرو چې بالکل تیرو هغه ته ویل سړی هم عالم وو هغه ته ویل چې نشته نو په اسلام کې ضرور خدمت شته
اسلام کې څلور ښځې شته ښځې ورته وویل چې مړه هر څه وکړم خو دا ښځه هغه ته کاټ کا پلار خدمت یې هم کوم د مور خدمت یې هم کوم د تا یې هم کوم چې څوک وخیر تا یو خدمت وکړم خو دا ښځه ما کوه خاوندان دغې ته ما جوړوو چې بلې ښځې له کوشش وکړي چې زه بله کوم چا صحیح ونه کړي چې بیا زه بله کوم دا هم نه دي ښه بس یوه ښځه وي یوه ښځه وي خو صحیح وي ښکلی ژوند چې تېر شي یوه هم کافي و یک درې کړي وي اوس مې شاید درې کړي کله یې یو راکاږي او کله یې بل راکاږي نو چې دویمه ښځه وکړي چې دویمه ښځه وکړي تا ژوند که عالمان وي بیا خو ټیک و خو که عالمان نه وي که نه او بلاګانې وي نو ژوند یې په لړزایه حجره کې اوسه مړ یې خواږه ده خپله او بیا چې موږ د دغه مېلمه غوندې سړی وي نو دا غونډیواله وله چې حجره کې پیمار کوي ووینې حجره کې بلګاټ کې چېرته بلګاټ کې چې سپي زه وخوري پیژاوال یې زه وخوري السلام علیکم څنګه راغلی څه کار وایي زه ورته مې خړې که نه دا عبدالرحمن په کې لیکلي چې زه د پورو چا سکرټري کې به خبره کړې یا کیسې څه مطلب و سکرټري کې به خبره کړې وه اوس مخامخ یې ویلی نه شو هغه څه بله خبره وه بس هغه ویډیو نه مخکې تېره شوې وه سکرټري ته چا په دروغه ویلي وو چې دا رانې کار شوی سکرټري ورته ویل چې ما خو هسې کار نه یې کړی واسې کار نه وشوی نو هغه نواب صاحب ته چې که نه وشوه د ښځې خاوند کې هسې واقعه ویدلي دغو نظرونو ته یې پېښ کړه چې مطلب ته واخیستی شي ښه کار دی خنډه دی په کار څنګه و ژوند څنګه تېرول په کار دي خاوند خبره هم کې کوه ټول هم دا ښځې نشو کولی بشر افریدي لیکلي بشر افریدي چې سردله یوه لطیفه بله درېیمه ته ویلي خو ویلې ویله ده دا اوس یې ته خامخا وایي اتفاق خو مې ولکه تا پر زه وکړم مړه دا خو د سړی و دا باندې ښایي دا خو د سړی و بلکې همدا و مړه ته راته کیسه کړې وه هغه شوه چې وایي خانه بچا شم پکې راوړو کور له راوړو ډېر زیات خوشحال و ښځې 50 روپۍ به بچت کړې څنګه 50 روپۍ بچت کړې په بوا چې به کرخالو کې بس پسې به منډې والې وې ختم نه بس په 200 ته بچت شو ښځې په دې جګړه چې ټیکسي سره منډه والې وه چې 200 بچت کړې وه یو بله وکړه اوس نواب دی وکړي خپل اواز کې یو داسې وه چې د مونږ علاقې خلک دي چې کوم دي هغه مخکې سوداګان وو نو دا پېښور له لاړو چې پېښور له لاړو په پېښور کې ګرځېدو راګرځېدو ښه ستړی شو نو یو بل ټیم ته ودرېدو خو داسې چې ورته وکتل خول دومره لوړ و چې خول یې هم ترې وغورځیا دا خو کې پولیس پرې راغی هلکه څه کوې دلته ولې دلې ګورې هغه ورته وویل چې نه هلکه مې کتل چې نه ته بلډینګ ته وکتل وایي چې بلډینګ ته مې نه کتل چې نه والا چې ما جرمانه راکړې ته 1500 چاتو ته وکتل مړه خو په وخت یې کړې یو اتانې روپۍ وایي چې دا ترې لوړو پولیس والا خو ساده دی بس طریقه یې شی ترې ووالو لاړو ته هغه وایي چې شک ور دی مړه ما خاطرې 10 ته وویل مې کړې بچت کړې نو داسې دا دې دې باندې دا کوی دالې دې پهلا ځل چې نواب ته حواله کړی و که نه ما گئی موږ هسې وجرې خلک دي چې دا پسې موږ پهلا ځل نواب تللی و پېښور لا په ویګل کې چې کور له راغلو د هغوی ګیوینې و ښځو ته زیات څه ده ما چې کوم ځای کې زه لاس وم هلته میخ و چې هغه په پوله وړېدو ژړا خو سازېږېدم میخ په دې ځای کې تلو پوه شوې هغه شي خو چا سره سیټ بدل کړی وای یو چا سره بدل کړی و ویګل خالي و دا یو دا یو سندره وینا بابا سندره لکه مې یو وایم بچ کومه خاطر سندره وایم تاسو خو ډېر شی ویا چې خلک په تیر شوي د سرونو نه او خاطر خو تشخله په تشخله غواړي او په دغه څومره غاړه تا چې شعر ماته کړې پښتې تا چې شعر ماته کړې پښتې
او ته مو ګل ته پرې او تختې خلک مو تیر شوي د سره ها. خاطر پته شو دم کسی نواب نه کا پختنه کې سندره باغو نواب له موږ په پروګرام کې مثال درې پختنه کړو او اوس ته دوباره کوو سندره پر چې په بیا کې ټاپ غاله کومه خوخه اګه زنده خپل تاس کې لګاوم یا پوه شو چې کومه خوخه نو دا خو ډېرې زیاتې دي پتا خواخي شي راشي ملاقات ایک ملاقات ضرور تاسو دا اختر کې پښه کې ډوب دا تم صرف تم فلم دی مونږ په آټینګ کې چې راغلی وو په آټینګ کې په 80 روپے په بورډ کې شو کتل کې وا شوګونه وتا شوګانې وې دا موبایل نه پارټلیز روانه ده نه په بورډ کې پټلیس را نه و دلی ته وا بالکل پټلیس را مې آتم مې صحیح خبره نو ډېر خراب باندې لګېدلی وو څو پیرې مته جړلې وو ډېر زبردست فلم دی رنګ مې وزم زیړ دی هغه آسان دی راکې نورې څه نشته اڅه دا غوړې غانه کنه کومه وا ارشاد کمه جو ملاقات ایک ملاقات ضروری ہے سنم پارشکا کی وطناس دی وی خط وسره وی بس یاره ډېر بل رنګي دا بس میناول ته څنګه پیش کوي سلام څه ته وایي وړي نو څو نو بس اوس کوم کتل نه مالی کلی خوښتا چې دا په لاسم په کاپی کې مې ځاسم نو هرې راځم پوه شوې غلاسدام خو ریویژن غواړي چې ریویژن ورکړي کنه دا څه نه یادېږي روغ 30 سال وشول کوبر سال نه ګران اصل کوي بیا راځو ما زه دا چې ورشو چې سن 78 79 و 79 وناسیو په دا وخت کې موږ دا ډېر زیات په علاقه کې ټیون کوو ډېر زیات کوو بشکره او چې کله پروګرامونه په ټي وی ولګو ما خو ما منځونو چې وکړه منډه وکړه ویډیو بیا ورغلو سره کوسه ټي وی ته نو څو کتلو اول باندې والا چې شنه به تیر نشي سترګم نه راپولې نو چې ماړو غوړه کلم غوړم نو پوسم قدم داسې کپ زی به خنده نو برګره کې و غره فکر شوی و هغه ونه یا قصاص ورغړه نو هغه چې بس مګه کله فکر کړو چې وې چول خپل دا وې کتل کنه پر یو کړه شګه مګي و شي مانا قصا چوړیو شي ماړې غره اولاد دماغ سا شي غر نه تیریږي کوم کې نو اوس موږ خپل وخت راغل دا سندري جیم کوي کامل صاحب ته شهزاد افریدی لیکلی د ملک صاحب سره نږدې کس ډېر خسته خان دی لګي وخت دا مننه ډېره مننه اوس دا خبره لطیفه کی وتاو کومه خبره وخت چې یاد کړه غل دفاع مړه دیخوا کومار سالو نه کومر سان نه مړه ډېره خال دفاع ها بس لاړه میرا اوس خبرونه نه کوي په باندې کې اورېدل وایي موسم حال لګولې ویډیو مې لګولې ټیپ نو پاتې کې سیخ مې لارې سیخ مې وچا کړو سیخ پکې وګنه ګاډو کې زنو ګاډو کې وشتا وسه استاد کې نو چې هغه میرا اوس خبرونه پیو نو موسم حال مې سره پاورېدو ویلې چې مېر مې نه چې الله پاک خوخه وي باران وکیږي چې الله خوښوي نه وکیږي امیر وي قیامت پر کېږي او کوزيږي او مور پر دمر غندلي وو کنه پر ټکی باندې دا هر سړی ته پتا چې امیر وي قیامت پر کېږي او کوزيږي دا وای الله کېږي او کوزي خا وستوي سخي نو خبرم دا روان دی شهزاده سي په موږ ډېر خاموش دی ټول بنا ول دا خبره کوي ته موږ شهزاده نه ورکه موږ مخاور کوو باندې موږ خبره بغړه خولیر دا څه یو څه وای کنه موقع ته مې وګورې ولا چې مړه وای خبره نه کنه سړیا شرط بیا نه موبایل ته نه سره ځان جوړه د دې ما جوړای کنه جو غړي کې ودا کوي چې په غړي کې ودا کوي خبره راوږي مینوال شعر پتا مې یوه شلوالم سلام علیکم السلام علیکم سلامونه خوشزاده ورګه شي زوی مرګ څو خوبي خو مخ ملک ها شهزاده زر شبیا بیا ولم خاموشي ما تیر روان دي کوشش دا کی چې د دونه څوور مدنه چې بډار شم واه کار نه لري وهم چې خله شهزاده ته ورځالي خبره ده نه دسم کوله زیاده ورته کی وای چاته لاس ونه سم شاره چاته माना कि तुम हंसी हो मगर इस कदर नहीं माना कि तुम हंसी हो मगर इस कदर नहीं जितना कि मेरे दीद ने तुझको बना दी حالات پاس ہوئے
چې ته میخه ته بیمه دا په څه خبر ده ته وینې چې ماته وایې یا څنګه چاته وي زه به پیږي نو دا اشاره کوم دا وکړه بس که زیاده کړي ځان ته نه زیاته مې نه کړې زیاته مې نه کړې دا څه و چې موږ یو ډېر فلم کې وته شو هغه راج محمد صاحب پتا کې یو شترګان وی چې خبره چاته ونه کې بل لوري نه تیار نو بایو او خټه پړسيږي نو چې شتاني ولدا او خټه پړسيږي او څوګونه راوګرځي چې هغه بس خوشاله شته یو غرو ته چې هغه اخته شتاني شروع کړه هغه درس وګورئ ها نو اګي چې کېدل نو سماسي کېټو راما تا شروع ورو وته غریب څه خبر ده اردو دیږي دا چې څه ویلي چې تاسو ورته نو دا شعر مو خو چې مثال داسه چې دوه خلک شي شیخ شوی راجا دا مثال د هغه کس دی کنه وشي کون نه کون کون وچ چارو جنریټر تختاو دا جنریټر نه غواړم یو ګارډ وې مو ګونو دونو کنه دا ډېر مال کړو دا کوم کې څه ناګري اورم دا څه شي برخ بیا کې چې کېږي دا خبره کوم شو لوري ګول زي یو بالکل ناګري هم کرم شته یو ولې وچاته مو پته نه شي دا پاسه ډوب کړ خو بجلی نه نیولای دا محمد سي یو نه تبل کو هټل په خان دي خدي نه راشه دا کېنه چې ویلي وره السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم لاله مړ یې کې ستړي بسره ستا اگر شیر را وستما پورا به ته برابر مو نه شاته دا مډیر غره راځي دا پاکي میټاس نه خته دی واغه ما پورا خو ویلو نه کنه دا پورا کی باشا دا لالا وای هسي کارو کنه شهزاده تا ته وی زموږ ستا پرنګ یو پښتون د پنجابي امام پسې ولاړو د پنجابي امام پسې ولاړو ما هم ټیم ولاله او چې ولاړ دی کنه نو بس اوس وشي هغه مړ دې اشاره مو کدا اوس د اخرت وی راځي دا پیاس مې مړ زنده باد استاد یې ورکوا دا پروګرام باندې چې ګوري کور والا باندې ګوري بدن به تاسو کو د سم ورودی دا زي دا ټول وړاندې سره مړه ګور راسته بل په حال خو پسې ولاړو لالا چې ولاړو ما خام مونږ دې بس اوس الحمدلله بل ټیم بس یو وای خوشي کړي الله اکبر بل خو مړه په درې ورکاتو کې لالا موږ هم سړی واته اځي وګړي کنه چې کله سلام ګرځاو کنه د پښتون په ځای ولاړو لکه دارنګي سوی ورته استاد جی خپل پنځه ټیر خو دې راوړل استاد یا پنجابي دی ورګنه غری مو دې ته نه پدنه لګیږي چې په دې باندې او 10 ماتيږي نه ماتيږي نه پاسه کې راول زول او یو شیر سره مو سپیشل کیمرامین ته ټایم ډیر مانه دا لري ورته یو ځکه چې دا ډېر خلکو خو هم د تابع مسلګيږي مرګریم دا ير دې زیات مرګري او چې مرګرو ته می کنه یو ورخشي طبيبه به ترتیبه لالا عاجز ورخشي طبيبه به ترتیبه زړې مې نه ده د یار رنگ می د یار رنگ د یار غم می زړوي دا صحیح شو کنه بالکل صحیح دا چې موږ بلاو کې وګورو موږ دا جام جمعه چې دی یو کس منډه والا شراغه یم څنګه چلتای چې با جمع لا تر چې ډېر په تیزونه مې روانه کړه جمع چې دا خو دا داس نو تیزونه څنګه جانور یو کوله تیزونه روانه کړه دا باندې وګو دا چې ټکی واسطه ولا سړی وایي چې خطیز راغله بس سخته مې راغله چې دا تیزونه مې روانه کړه کړي ته نه و نو چې تیز دی واجو جواب کې کوم وایي نو څه په خبره چې وی سره 65 هغه دا بدنه واجب اوس ما به دغه نام سیبنه وختنه وګورا یا هغه په بارا کې په ځل خرچي په بارا کې چې دا به څه یي ما تاسو هغه پروګرام هم کو الحمدلله ډېر زبردست شروع کړی کنه او شاده سه په ډېر خپل خبرې مې کړل محمد سیف ولا یو معمولی مونږ ورکو خو زمونږ اوسم د ډېر د پښتنو کلچر دا دی چې موږ صندوقونه استعمالوو اوس دا نوې نسل چې راغی د ارماري او شي صندوقونه د هر چا په کور کې مستعمل دا شي نه مستقل لاله ګرم په صندوقونه کې به استری کړو کې به نوار څه کنه
خو الحمدلله چې کوم مخکینی زنانه وي کنه هغه موږ سم ارمان کوو بالکل. دا اوسنۍ کوم نسل راغلی کنه چې څنګه تاسو ویل کنه چې یو جوړه بدیزه کې بل جوړ همدغه رنګ معاملې روانه بالکل خبره ده استاد را یاد شو هغه ته په کور کې ویلو په خیبر کې غد ماما وادو ها خزي ماما وادو نو چې وامو یو مفتی پر ډو غنېدو دغه مسلې د کور ولا مروي دي او دغه خوندې مروي دي دوړو سره دي نو غیر ورور وادو په دې چې ته مالا جوړام کوي کنه چې جوړاوي لګام بالکل حق را باندې ویل نه صحیح خبره خو ریډو خو دواړه وړو کنه چې مړه دا ریډو خبره ته کار خو جوړه سره سبا لا راوړه چې واده وي جوړاوي لا راوړه خو مفتي چې بنوي پښتنه کوم چې جوړه څنګه چل دی کنه صحیح چې تا صندوق پورې خبره ما چې وکړه کنه صحیح هغه صندوق دې کپړو لاسانه کولاوي دو چې بنداولم زور وي دا رنګ الله چې څنګه تاسو یې دا رنګ چې خبره باسي مفتي نه پښتنه کوي کنه مال جوړي مره وړه هغه خو د ستې اسراف دی اول دا زړېږي چې نور راوړي تاسو په دې یاد کې بس یو ډېر زبردست خبره ته بل مو نو ته ویل خاطر چې څه چلو شو که مخ په پلو پټ کو نور یې صحیح کا تماشې خو لګي نه جوړې خو کې ډېر پرتی بل جوړو کسه بل صحیح خبره بل شم هغه جاګیر ولا خبره کوي به خاطر تا خو چې شیخ مزه په کټ کې مات بنگړي چا ورسېدې به بالکل به ورسېږي او زه خبره خاص پاین ته بیان تاسو هغه پوری کنه واجب کار نه کوي ممثل ان شاء الله تعالی په دې عمل به تاسو ډېر خبرې مو کی موږ د خويندو ته یا مثال کې کمی ارته چې بهر زموږ پروګرام څو ګوري یا نه ګوري یا سړی ګوري یو وخت چې دومره نیک عمل وکړي کنه لکه بیم مریم او چې د خپل خاوند ته وایي کنه چې تا مله څه کړي نبی رسول الله حدیث دی دې دومره عمل پاتې نشو ها چې دومره صرف خاوند ته وایي تا مله څه شي کړی دی موږ نور څه شي وکړو الحمدلله موږ پښتانه خو په خپل موږ یو شی نه کړی کنه تاسو ته حیا درسولې ده به حیم نه کړی الحمدلله تاسو په دا خوشاله اوسئ او موږ هم تاسو یو پروګرام مخکې کړو صحیح سي دا زنانو مبارکي بالکل سوال کوشي خیر دی دا زنانه دی بازار ته استادان عالمان غریبانو په بغه کې وکړو دا شی باندې شي او په کوم دا اول خو په ځم بازار کې یا په نور بازار دل لور څنګه نه بس نشته صحیح چې مونږ بس یوي که زلور شي خپل مارکیټ یوي شي ځانه یې کیس خبره په دا هر یو بازار کې چې کسه نو هغه لر باندې چې کوم باندې سړی وي بالکل څنګه چې دوه مجبور نشته خو چې کوم مجبور ازرانه وي مجبور ازرانه یو غوته مو خاص کوو چې په داسې ځای باندې زو چې هایا پاتې شي صحیح الوالي لیکلي ابو کلاس پیغام د ټولو ته سلام مالک ته وایا شامله ډیر سره مزه کوي کله کله یا چا دستا او اعلام استاد په بنچ کې جواب دی الوالي موږ سره وګنه خرکی ولا وو وعلیکم سلام وعلیکم شیرالی سیب څنګه دی شیرالی ورور دی هغه زبردست انسان زبردست سپیشل سلام ورته مونږ کو ډېر وعلیکم سلام موږ پروګرام سره شرکت چې خلک ته خوندونه واخلي تا فولورز هم زیاتي او پاسه په لیکلم کا چې اجرا پروګرام ډېر ښه ټاپکونه پکې راځي یو ورځ په تاسو لا به شاده دعوت درکو چې کله فارغ وځه چې تاسو سره ټیم نیوي بالکل دا موږ له خامخات یو ورځ موږ راکاوي د دې درو سړیم دی راځي به ان شاء الله راځو انا استاد طرف سپیشل سلامونه قبول کړه قبول دي ډېر او دا معلوم چې نواب دو په جندلو ما کې برم غا کړه وو شي دا ولا خبره واه ها ستاره یو شیم داسې دا معلوم چې نواب دو په جندلو دا معلوم چې نواب دو په جندلو ټول دو په جندلو یو ځان دی ول په جندلو بیا یاري پورا ډایرکټر دی دا ممبئی کې پیدا وای کنه کومرسان او دلیپ کومار ختم وو دا وړي دلیپ کومار خاطر وخت اوس دا خان مانو خان خبرې کیږي او پته کوي ولا ماشاءالله ډېر ښه ټیلنټ اوس ته نو روپیو زراوي چې موږ د نور سره وځي ولا او په شپږ نشته کې خالص مارلای نشو ورګه کټي صحیح نو اوس ته باندې
یو ازمیخت دی ها، وته بیا. اوس وی الله پاک ته وی خوب کې دا شي چې په ذریعہ شي طریقه جوړ شي چې درې سوالونه مېر کړ تعالی دا په دنیا چې څنګه استعمالوي استعمالېږي او کوم ځای کوي تا دعا غواړي کوي یو خیر غواړي صحیح درې خبرې درې چې تا کوم خبره کوي درې خبرې کوي چې یا وایي چې پلان کوي یا ډینګای یا درې مو کې بڑا مالک سے مسئلہ کا ہوتا ہے تا درې خواهشات شي جب پورا شي چې پوره شي ځان درې خواهشات لکه لګا دې مال صرف یو پوره کیږي یو سبحان تعالی نه امید دی نه امید دې نشته یو بس یو به دې وشي کنه بل اسرائیل باندې یو کار به دې وشي یو کوم ته یو خیا صرف چې کیږي کنه بس چې صرف ورته وی جاله بس خ جنتی بس سبحان الله دا خو آسان چل دی نام را سره واورا دین آسان هم دی خو سخت هم چوپ دی شه ملا خبره کوي چې یا الله نام سي یو ملا وغه خبره کوي چې یا الله شپه د جمعې را کې ورځ د پړشابه را کې پړشابه هغه ته مخکې وختو کې زیارت ته ویل او دا سوالو یې په هر منځ کې کولو بس یو فراغه چې وخت پاس صحیح چې بس وایي چې ځان تیار کړه الله بس هغه پورا کړی و زیارت ورځ د جمعې شپه چې په ګوتې په وواله چې مړه په غاپم نه پیږي والا باندې غاپ مې وشتو درته نو خو نه غواړم ته باندې چې اوسه ته وي چې بس انډیواله شي کوي واغه دنیا ښه کوي څنګه ورګې باندې بیا وایي چې مړه غاپ مې وشتو لټه خو مې ډېر دی لا ور سم بیا نه یې دا وی کنه لکه صحیح خبر ته ونه رسېږي زه به دا چې باروبار ته اوس بچونګي وباس تیار بس دستي ځان تیار وا څو کوي ما چولونه چې او ته زورګې بالکل تیار یم او دا لیکل هم کې چې دا پروګرام خو ستا بجړه او لیکور والا دی او داس نه چې غوړ بازار سے کو مړه نام سے دا سے کو چانداونه غونډو پلاستین نه لګو وای کومه جواب نه دې کلاړ دارک جنتی نه پرچا مرګو تاسو ریټینګ او جنت نه څوک من کوي کنه بل خواهش خو دا مړه دا به الله قبول کړي ان شاء الله پوره ایمان دی چې چا امتی ته پر بیان وانه ورېدو اے مسلمان به ذاتی با کوا پرادای حق با خورا ظلم ما کوا او بزال کارز با پرګدا او دروغ مې اے بجلتی خدا سے وشول چې اوس زه خبره کوم یو بزرګ سړی وو هغه ته هاو شو چې تا درې سوالونه قبلي کې په دنیا چې څنګه کوي وکا ها بس وی چې دا ټیک شو بس سوچ یو کو چې کینو سوچ مړه خدا شه راغله دی خزي وته څو وې تا به کوم دا خزوي صحیح خزي وته وې چې مړه څو هغه کوي خدا اول سوال خو مور ولا چې څنګه یې باندې ولم شاسب کې ویا چې چوره وړ کې شوتا بالکل دا واقعي ده بالکل وی چې تا باندې دا چې سم ته وړ کې کړي بس وړ کې شو چې وړ کې شو ځوانه کې شو ته خو لا وړو بوډا او سپین ایګره بزر سره وو وی چې په دا دوران کې وړ کې چشمانو شزادار روانو شزاده دا نه مړه در روانو چې وی کاته د خزو چې په بوډا څخه مړه دا شزاده ټیک دی صحیح بس په وس واره شو سره روانه شو چې روانه شو د څه بوډا وته چې دې سپورټ وکړو بوډا وته وی چې الله پاک ته سپې جوړاږي پاونه سپې دوه سول نه دلاره پاونه سپې ته جوړ شو کومه شزاده چې بلاګت ورکړه کنه یوز نه کوزو ورځولا بس چې لاړه کوله راغله څنګه دا زمون یې غړ زمون وې چې څنګه چل دی چې مړه مور سپیشل یو په ونه سپیو او پلاره بس تاسو وکړه چې زړه ولا ته کې بریا هغه دې چې نه هغه مو سره دوګه وړو چې نه مړه خو مجبور یې کړو چې مجبور یې کړو بس ویل چې سم مړه چې څنګه و نو سي چې څنګه و الله پاک دا بیا غاسي کی نو په یو خزه درې ورځ ولونه تی ورځ او ته یې ته مو زوګه ته چې باندې چې نتیجه نه ځان غم کوي صحیح تاسو ته مخکې پروګرام کې ما دا خبره کړې وه که درته یاد وي د زمونږ د مسلمانانو یا د ټولې دنیا خلکو چې کوم نبی علیه السلام حدیث بیان کړی چې ټول مال کې بهتر مال دا وجه ده که نه همدغه ښځو باره کې کړی ده که نه چې بهتر مال ښځه ده او خچن مال هم ښځه ده چې تا ته ښه میلاو شو په دا ومنه چې ته جنتي ښه وروړه چې خاخ ذاته ملو شي کنه با جنتی او ګوره ته به دین سختې نه نبی علیه السلام چې کومې ډلې کوم کس ورغی او دی وویل چې دا خلک ورته خوشحاله شو دا جنتي دی دا ښه سړی او چې کنه وای دا بیا راغی او دا بیا راغی که جهنمي ګورې دا جهنمي دی نو دین آسان دی سخت نه دی قربان وی چې دومره ترخېږه ما چې څوک ژبه ډېر وړي او دومره خوږېږه ما
چې څوک دې داسې تیر کی نو دا خبره چې محفل لاړ شي او خلک خوشاله کی موږ هم وجره پر همدغه دا سوال مونږ ته څه هغه نه راوچو کنه تا ډایرکټ د سړی مدب له بدن نه نه و د کېږم نه ان شاء الله مو سره چې مدیان یو ان شاء الله بارات خان سلام علیکم. وعلیکم السلام بارات خان ډېره مننه خوشحال شي بارات خان بارات انډیا لا کوم څه ده بس ٹھیک ہے بڑا چا سره موږ ته قبول دی خاصی به کلی کلی بس سلام وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه ها نو راج محمد صاحب تاسو نن یو خبره مو چې زما یو مرګره هغه تاسو آنلاین خبري شي نه کړي بس هغه ته موږ سلامونه کوو کنه رفیق شي واره باندې رفیق کا موږ پروګرام کسي هوا په چاپو یو باندې موږ سلامونه کوو امام استاد صاحب راغله دا پروګرام رفیق صاحب لور ورسو امغه وجران رفیق چې موږ زاړه هغه کې یادونه هم تازه کولو کې نسلو بس هغه رنګ امرګر لغون شوی دي او بس هغه رنګ غب شپ او بس کاوه ما ولا غریبي لړ صابر افندی لیکلی شفا حذیفه سلام کوي شهزاده چرته ده شهزاده اوس وو ته دا خبرم کوله او هغه خبره وشو ډېر وعلیکم السلام ډېر وعلیکم السلام دا لا لازم صفا و حذیفه سلامونه احمد وعلیکم السلام وعلیکم السلام ملک صاحب چې به اوټه دوام چې کوم ورته الله سوچات کو چې پاک الهی حواله مسافر پټا کې منګول راوستي یا الله پاک دې چې ته بیمار وي کا هسپتال کې کا وي الله پاک هم صحت ظلم صحت ور کې نه باندې بارا الله پاک هغه وکي چې موږ ډېر کې خیر وي ټول کې شکر الحمدلله پاکستان وزیر اعظم موټا کړی شو الله پاک درم دې خیر کورونه واغستي او الله پاک دا ګور پرون ختمونه او الله پاک هغه بچوله دا پلانانو ته مبارک و قدر تم دوا کو جه خدمت کوي قدر مو الله دې ورکړي خسته وړ کې وي زبردست اواز 10 ایو اخلاق 10 پردہ کا جغور کی زانا چې څنګه دایو خدمت کوي دوا کو چې ان لله و ان الیه راجعون دوا شکریہ ادا کوم بار دې شکریہ راوځي ډېر قیمتي وخت موږ ډېر مننه ډېر مزدور وي او په جواب ته کوم څلو کې ذکر سلام ورته وکا به به برازم ټول مینوالو ته ما په درناوک باندې سلام دی کوی شوي یو تا ویا یا ته بیا قال بخته الکترونکس استاد هم ده استریوی کا بلپونه وی کا ګيري بشرول وی وار څه ټیکوي اج ان شاء الله خطا کړو استاد ناسته نام استاد کم استاد رسم ناسته نه نه استاد منن څنګه نه منه استاد نه منه کوئی چم نه کوم پیسې باندې کار کوي بس مننه خوشاله شو والسلام. شکریہ والسلام